بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د پښتونخوا په ستور کې صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دي. څنګه چې تاسو ته پته ده همیشه صابر جان یا پښتونخوا ستوري هغه ځای ته ځي کوم ځای کې چې د خوشحالۍ زیری وي. نن هم راغلی هم د فرید خان حجرې ته. د فرید خان په حجره کې بلا هله ګله شروع ده. دا هله ګله د څه وجې نه ده دومره خلک ولې راغلي دي. اول د هغې ته ستړي مه شوئ او بیا د هغې نه تپوس کوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر جان ښې جوړې خیر دی او اواز به د جیک کې ځکه چې د خلکو روغې جوړې کې مشرې نو د حجره کې چې دا څومره خلک راغلي څه وجې نه راغلي دي؟ دا خو خلک به اوس راځي او دا دلته زموږ د امیر غاړې سره د پرموشن ماما زامن دي د هغې او د دې شیني ماما زامن دي برار دي د هغې خپل منځ کې یو 12 مرلې پلاټ و او په هغې تنازع وه او بس هغې کې نور مشران هم پکې ډېرې منډې تړې هلې ځلې کړې وي خو بس بیا پکې یو دوه ورځې موږ هم منډې تړې ووالې الله پاک د هغې پړونو کې رحم واچولو هغه مسله حل شوه د هغه خوشحالۍ کې نن دا پروګرام صحیح. دا راته ووایه زموږ زیاتر خلک چې کوم دی نو د پولي پټي باندې ډېر زیات شر کوي او چې کوم دی د ټوپک ته ډېره زیاته منډه وي. د خپل کشران خلک ولې نه پوهېږي یا چې کوم دی نو دا څومره تربګنیش جوړیږي دا هم د دې نه جوړیږي چې یاره دوی د خپلو کشرانو ته غږ نه کوي. څه به وایي دې باره کې؟ اصل مسله دا ده مونږ پښتانه دغه متل کوي دی اول کار وکړي او بیا سوچ کوي. مونږ چې کله یو څه داسې مسله یو ټوپک راخلو زاره یو جرګه کې دا وایم چې مونږ یو مسله جوړه شي دا پښتانه دي خامخا راځي پوره پټې چې یو سړی لري نو خامخا زیاتر مسلې په دې جوړیږي. نو مونږ ټوپک نه کار اخلو ټوپک راواخلو او ما ته وګوره بس بیا نقصان وکړو بیا مشران ورستو چې یاره غلطي شوې ده او منتونه کوو تاوانونه کوو نو دغه جذبات چې کوم دی دغه ډک سړی کنټرول کړي د دې حادثې نه مخکې او دغه مشران د دې نقصان نه مخکې ورواستئ نو مطلب الله به خیر پکې واچي. صحیح. دا خلک هم داسې ما ته وګوره الله دې ول عزت ورکړي زموږ عزت وکړو. صحیح. او بس زموږ خبرې ومنو دا هغه چې کوم د نقصان سوچ و هغه ترک کړو موږ د واک اختیار راکړو او بس نن دغه ستا مخکې ده. صحیح. خبره حل شوه. صحیح. او په ډي ار سي کې هم تاسو ډېر زیات وخت کړی دی او تېر کړی دی او ډېرې جرګې هلته هم شوي دي خو د کورنۍ دا جرګې ډېرې زیاتې راځي د کورنۍ دا مسلې ډېرې راځي د ښځې د خاوند دې باره کې لږ خبرو کړو چې غلطي زیاته څوک کوي تاسو خو ډېرې اورېدلې دي که نه؟ اورېدلې دي او مسلې هم حل کړي دي بالکل خبره دې صحیح ده. اصل کې وړې وړې خبرې دار چا کور کې راځي ښځې خاوند مسلې یا مطلب نور رونو خویندو مسلې هر ځای کې چې کوم دی انسان دغه زنانه طرفه څه داسې سخته خبره وشي یا د سړي طرف ته څه سخته خبره وشي نو لږ برداشت پکار دی هر ځای کې برداشت پکار دی. صحیح.